بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمان-ul-Quran د مولانا ابوالکلام ازاد رحمت الله علیه هغه شاهکار تفسیر دی چې تر اوسه پورې د هندي او اردو ژبې لیکوالان د هغه په ستایلو باندې بوخت دي، خو د هغه په اړه باندې د دوی ستاینې نه خلاصیږي، ځکه چې دغه تفسیر و چې د قرآن کریم ژبه د خلکو ژبه وګرځول، یا په بل اصطلاح که ووایم چې د خلکو په ژبه د قرآن کریم آیتونه خلکو ته وړاندې کړل. هغه پیغام چې د الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره رالیږلی دی، په هغه باندې تر څو بندګان پوه نه سي، تر هغو پورې هغه پیغام په سمه توګه ویلی نه سو. زه دا منم چې په عربي ژبه کې قرآن نازل شوی دی او د عربي ژبې پرتمینه ژبه نشته، خو د نړۍ ژبې چې د افهام او تفهیم وسیلې دي هغه ټولې عربي نه دي. د نړۍ د هرې ژبې خلک حق لري چې په قرآن کریم باندې پوه سي. نو ډېر تفسیرونه مې لیدلي دي، خپله زما رشته هم تفسیر دی، یعنی دا زما په دې کې مې زده کړې کړي دي. تفسیر هم ډېر نوي موضوعات لري، خصوصا د قرآني جغرافیې په تلاش د مولانا ازاد څار او تګ او سفرونه، یعنی اصحاب کهف څوک و، ذوالقرنین څوک و، یاجوج ماجوج موضوع دا دلته حل سوي دي. په عین حال کې ځینې طبي موضوعات، یعنی د مور په نس کې د جنین د تکوین 6 پړاوونه چې قرآن کریم په سورة المؤمنون کې نازل کړي دي، د هغو طبي او ساینسي څېړنه د نن څخه 100 کاله وړاندې مولانا دا تفسیر لیکلی دی، خو دلته په کندهار کې د جنین لوی ډاکټرانو ته ما هغه ژباړه واستوله چې هغوی که پر دې باندې څه نیوکه یا پر دې باندې څه اضافه لري. هغوی راته وویله ډاکټر اسدالله نجات مخور ډاکټر دی، عالم هم دی، هغه راته وویله چې دا بیخي کافي او بسنه کوي، یعنی تقریبا دا په ثبوت رسولې ده چې د مور په نس کې انسان 6 پړاوه تېروي، د نطفه ده، علقه ده، که نه مضغه ده، خلق آخر دی. نو داسې ځینې غوټې چې په قرآن کریم کې ستا او هغه څېړنو ته اړتیا درلودله، دا مولانا واضح کړي دي. د مولانا صاحب د احمدشاه صاحب د خبرې په دغه برخه کې زه تایید کوم، او پر یو څه دا اضافه کول غواړم چې د ترجمان-ul-Quran ژبه د خلکو ژبه ده. په دې کې که چیرې تاسې اوس مثال په توګه زه تاسې ته سورة النصر دغه وایم، ترجمه وایم، تاسې به اورېدلي چې هغه د عربي پر متن باندې ملایان یا تفسیرونه کې دا ویل شوي. زه دلته تاسې د سورة النصر ژباړه وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د دې ژباړه داسې ده، کله چې د الله تعالی مرسته راورسیږي او حق او صداقت فتح او بریا ترلاسه کړي، او ته به په خپلو سترګو ووینې چې لشکر خلک به د الله تعالی دین ته په جوپو داخلیږي. نو ته دې د خپل پروردګار جل جلاله په حمد او ستاینه سره د هغه پاکي بیانوه او بخښنه ترې غواړه. په باور سره هغه جل جلاله په ښه توګه توبه قبلونکی دی، روانوالی لري، سلاست لري، او د دې د تشریح دپاره انسان نه اړیږي چې نور مراجعو ته یا ملایانو ته ورسي چې دغه آیات معنا څنګه ده یا د دې شرح څنګه ده. په عین حال کې په لمن لیکونو کې، په تشریحي برخو کې، په نوټونو کې خورا په زړه پورې توضیحات هم لري چې هغه بیخي که یو سړی د قرآن پوهنې په تنده باندې هغه ولولي، بلکل یې تنده ورباندې خړوبېږي. یو ځل دا په قلم لیکل شوی دی، بیا په کمپیوټر شوی دی، او بیا د کتن پلاوي در سترګو ایستل شوی دی. ټول ټال یې یو کال او 6 میاشتې زموږ څخه ونیولې. زه وایم چې زندان د دې لامل سو چې زه دا کار ته کښېنستم. په هر انسان کې وړتیا ستا، خو هغه کار ته کښېني نه. کله چې انسان د مجبورۍ یو کار ته کښېني، هغه سړی دومره ډېر د ستایلو وړ نه دی لکه هغه چې د خپلو بخچاو څخه ځان راخلاص کړي. که ما په خپل کور کې دغه کار پخوا کولی هم ما کولی سوی، خو متاسفانه ما غفلت کړی دی، زه را منم. او د دې وروسته انشاءالله تعالی زه د دې اراده لرم چې بیا به هم زه پر دغه کار باندې کار کوم. دا یعنې زه دلته ورته کښېنستلم او پاته سوه په زندان کې ننګونې او ستونزې نشته. اصلا یوه خبره زه تاته ووایم او ټولو خلکو ته دا خبره کوم چې کله چې د یو سړي خپل حقوق وپېژندل او پوهه ورسره وه، د هغو په وسیله دی ته په هر رقم تړلې لاره خلاصولی شي د ساروي په ډول. اوس تاسې په محبس کې ناست یاست، دغه زما د اتاق څخه تاسې لیدنه کوئ. آیا تاسې داسې فکر کوئ چې دا د محبس اتاق دی؟ بلکل داسې فکر نه کوئ، ځکه چې د خپلو هغه حقونه ما پېژندلي دي او هغه حقونه ما د زندان د مسؤلینو څخه غوښتلي دي، د محبس د مسؤلینو څخه مې غوښتنه کړې ده چې زه حق لرم چې زه باید کمپیوټر ته لاسرسی ولرم، زه حق لرم چې زه باید مساجرو ته لاسرسی ولرم، زه حق لرم چې زه باید قلم او کتابچې ته لاسرسی ولرم، برق ولرم، هر څه ولرم، او هغه امکانات چې څه ما خپله برابر کړي، څه دوی راته برابر کړي، یعنې بالاخره
هیڅ ننګونه پاتې نه سوه. که د یو سړي سره خپل حق د حق په اړه پېژندنه ورسره وي، هیڅ ننګونه هم نه پاتېږي، په هیڅ ځای کې هم نه پاتېږي. هغه یو متل کوي، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که په یوه ګل نه پسرلی کېږي، خو دغه یو ګل د پسرلي د پیل نښه ده. زه امید لرم چې دغه به انشاءالله تعالی په زندانونو کې تلاره وکړي او دا به یو پیل سي او خلک به په دې وسیله سره وکولی سي چې په زندان کې دننه خپلو د پټو استعدادونو څخه استفاده وکړي او د خپل حقونه وغوښتلی سي او لاسته راوړنې ولرلی سي. زه د زندان ته د راتګ سره سم نه یوازې دا چې په دغه برخه کې ما کار شروع کړی دی چې دغه کار وکړم، ما دلته یو ډول مبارزه یا د خلکو د پوهولو هڅه هم شروع کړې ده. د زندان د مسؤلینو څخه واخله خپله تر محبوسینو پورې هر یو ما پوه کړي دي چې تاسې څه حق لرئ، تاسې باید څه وکړئ او دغه وخت چې تاسې څخه تېرېږي دغه د لاسه مه ورکوئ. دلته موږ د کتاب او مطالعې سره د خلکو د اشنا کولو لپاره کتابتون جوړ کړی دی. دلته تقریبا 163 د کتاب مشترکین موږ لرو. 163 کتابونه چې زما د محبس بلاکونو ته داخل شو، معنا 163 معلمین داخل شوي دي. نو انشاءالله تعالی دا به یو پیل وي، ښه پیل وي. که زما یوه غوښتنه ومنل سي، هغه به دا وي چې د محبس د محبوسینو د محابسو د ریاست سره پروتوکول لرونکي ارګانونه چې تر 12-13 اوړي، هغوی ټول به اړ ایستل سي تر څو د محبس بندیانو ته د عامو انسانانو په سترګه وګوري، د هغوی حقونو ته رسیدګي وکړي او د هغوی د ژوند د سمولو لپاره کار وکړي، تر څو محبس زندان په تربیت ځای، ښوونځي، مدرسه او پوهنتون بدل سي.